نبی علیہ الصلاة والسلام ته الله جل جلاله وایي وهل اتاک حدیث موسی وهل اتا ایا راغلی د کتا ته حدیث موسی قصه د موسی علیہ السلام د موسی علیہ السلام قصه دې اورېدلې ده د موسی علیہ السلام پر حالاتو د علم راوستلی ده دغه مسله دلته بیانېږي نبی علیہ الصلاة والسلام تعالی وایي د موسی علیہ السلام کیسې کوم اړخ ده از هغه وخت رأى نارا چې د اور ولیدی د موسی علیہ السلام د کیسې هغه اړخ بیانوي چې دی پر لار را روانو له لرې ځایه اور ولیدی از رأى نارا هغه وخت چې د اور ولیدی مخکې پاتېره جمعه کې موږ تاسو ته خبره وکړه موسی علیہ السلام خو اصلا په مصر کې اوسېدی مصر کې یوه قصه پیښه شوه د ده و د فرعون تر مابین روابط خراب شو دی وتښتېدی ولاړی مدین ته مدین کې 10 کاله تېر په مدین کې بله پیښه دا وسوه چې د شعیب علیہ السلام یو پیغمبر و تر دله مخه هغه ده ته لور ورکړه بیا یې د هغه په کور کې 10 کاله ورسره تېر او د دې لور د ورکېدلو شرط یې دا و چې ته به 10 کاله دا زما پسونه راپیایې دا به دا ستا د کور والا ولور و مهر سي نو ده چې 10 کاله پسونه ور وپوو نو خو مهر ادا سئ شعیب علیہ السلام ده ته واده ورکړ د خپله بیبي را روانه کړه له مدینه څخه اوس بېرته مصر ته راځي کور ته راځي د مصر و د مدین په مابین کې ډېره مسافه ده د 7 ورځو مزل ده هلته داسې امکانات نه وو لکه اوس یا موټر وي یا تیاره وي یا موټر سایکل وي د پښو مزل و په لار کې یو ځای پر شپه سوه او لار هم ځینې ورکه سوه لرې یې د اور رڼا ولیده نو یې خپلې بیبي ته وویل چې ته دلته کښېنه زه به ورسم هغه اور ته اذ رأى نارا هغه وخت چې د اور ولیدی فقال وی ویل لأهله خپل کور والا ته ویل چې امکثوا تاسې دلته واوسېږئ اني آنست ما ولیدی نارا اور له لرې ځایه زه اور وینم زه به ورسم هغه اور ته اور کې به 2 کاره وکړمه یو خو به دا وي چې یو څه سکروټې به ځینې راوړم دلې به اور بل کو یخ به ورک سي او بل به پر دا اور باندې طبعا یو څوک وي هغه به د دې علاقې شناخته وي نو د دې لارې معلومات به هم ځینې وکړم نو یې بیبي پرېښوه دی راغی د اور خواته د ولعلي ښایي ما لره آتي زه به راوړل وکم کوم تی ته منها له دا اوره بقبس یو سکروټه به راواخلم او اجدو یا به پیدا کم علی النار پر اور باندې هدن هدایت والا چې څوک پر اور باندې وي هغه به لار راوښي په دغه نیت باندې موسی علیہ السلام خپله بیبي پرېښوه د اور خواته را روان سئ له لرې د اور رڼا معلومېده فلما اتاها نودي یا موسی فلما اتاها کله چې دی اور ته راغی هغه اور نه و په یو درخته کې یو قسم رڼا غوندې معلومېده بل شی نه و
یوه درخته وه د دې درختې په شاخو کې یو قسم رڼا معلومېده چې دی به ورنږدې سئ شاخونه به لوړ سو چې دی به رالرې سئ شاخونه به بېرته راټیټ سو نور څه نه و له دغې درختې څخه دته اواز راغی فلما اتاها کله چې دی دا اور ته راغی نودیه ناره ور وسوله اوره څخه له دې درختې څخه داسې غږ ور وسی چې یا موسی ای موسی انی انا ربک انی زه چې یم انا زه ربک ستا رب یم له دا درختې څخه دا اواز ورته راغی چې ای موسی زه ستا رب یم نو چې زه ستا رب یم نو په دا وخت کې تا ته څه پکار دي ته باید څه وکړې یوه خبره یې دا ورته وکړه چې فخلعن علیک فخلع وکاږه علیک چوټې ستا چوټې په پښه وې چوټې وکاږه ولې یې وکاږه چوټې انک بالوادي المقدس ته پر یو پاکه شیله را روان دا یو مقدس ځای ده محبت د وحی ده دې ځای کې تا ته وحی نازلیږي پر دغه ځای باندې د الله تجلیات وارد سوي دي نو دا یو نیک ځای ده بختور ځای ده ته چوټې وکاږه پر دې مځکه باندې راسه چې د دې مځکې برکت ستا پښو ته ورسېږي البته د تفسیر علماو څه نورې خبرې هم کړي دي خو هغو ته حاجت نسته الله جل جلاله د دغې خبرې چې ته چوټې وکاږه علت یې الله دلته ویلی ده انک بالوادي المقدس طوی ته پر یو پاکه شیله را روان یې چې د هغې نوم طوی ده دغه ځای د طوی په نامه یادېږي نو موسی علیه السلام ته الله جل جلاله د چوټو د کښلو علت دا بیان کوي چې ته پر پاکه مځکه را روان یې د دې پاکې مځکې نوم طوی ده له دې وجې ته چوټې وکاږه له چې پښې را روان سه چې د دې مبارکې مځکې اثر ستا و پښو ته ورسېږي پر پاکه مځکه سړی پایزار کاږي موږ چې دا مسجد ته راځو ټول پایزارونه وکاږو الله جل جلاله یوه خبره دا ورته وکړه چې زه ستا رب یم بل یې د دې ځای و د دې مجلس ادب ورته بیان کوي چې ادب یې دا ده چې چوټې وکاږه بیا نږدې راسه او بیا یې ورته ویل وانا اخترتک فاستمع لما یوحی الله جل جلاله ورته ویل وانا اخترتک ما ته مختاره کړی د نبوت و د رسالت دپاره مې انتخاب کړی فاستمع لما یوحی غوږ ونیسه هغې خبرې ته چې تا ته وحی کېږي تا ته مسؤلیت سپارل کېږي دا خو موږ مخکې ویلي وو د موسی علیه السلام پلان بدل سو موسی علیه السلام په سفر کې د ده دپاره را روان و چې واده یې کړی و له مدین څخه مصر ته د لارې په مابین کې نقشه بدله سوه او د نقشې د بدلیدلو سبب دا و چې له لرې ځای څخه یې اور ولیدی او ورته دی په دې نیت ور روان سو چې له اوره څخه
یو سکروټه راوړي دلې اور بل کي او پر اور چې څوک یې له هغه څخه د لارې پوښتنه وکړي. دا د ده خپل پلان و. ورته چې راغی نقشه بدله سوه، هغه اور نه و، یو رڼا وه، یو تجلي وه. له هغه ځایه دا غږ ورته راوسو چې زه ستا رب یم، او د دې مجلس په آدابو کې یو ادب دا ده چې چوټې دې وکاږله چې پښې راسه.